بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقاب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما، فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. ففعل، فجاء وقد أصاب 10 دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. رواه أبو داود. قدرمن او عزتمنو، د امیر د پاره، د پادشاه د پاره، د مشرانو د پاره په کار کولو باندې تاکید کول او ضرورت. خلقو ته باید دا وویل شي چې کار وکړي او د کار طریقې ورزده کول. دا یوه خبره په دې حدیث کې ذکر. دویمه خبرداره چې نبی کریم علیه السلام هغه تواضع، خاکساري او ځان لوړ او اوچت نه ګڼل. درېمه خبر دا ده چې په کار کولو کې څومره خیر او برکت دی چې سړی د سوال نه پې خلاصي او رزق یې پراخي. څلورمه خبره په دې حدیث کې دا ده: څوک چې د کار کولو وس او توان لري، ګډ او ړوند نه دی، بوډا او معذور نه دی، د کار کولو وس او توان لري، نو د دپاره کار کول ضرور دي او سوال کول ورته حرام دي. دا څلور خبرې په دې حدیث کې ذکر کیږي. دا د امت دپاره هغه زرین اصول دي چې امت د سوال نه پې خلاصېږي، د احتیاج نه پې خلاصېږي. یو سړی د انصارو ځای راغلو نبي علیه السلام ته، د نبي علیه السلام نه سوال کو. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې نشته ستا په کور کې څه شی؟ هغه وی: او شته، یوه شړۍ ده، کمبل ده چې اغوندو ځنې څه برخې اغوندو او څه برخې غوړوو او خوروي په ځمکه. یعنې غټ کمبل دی، غټه شړۍ ده، څه حصه یې په ځمکه خوره کړو او دا بله حصه یې په ځان راواړو، اغوندو زه و ښځه. دا یو. او بل دا دی چې د لرګي کاسه ده، د لرګي جام دی چې هغه کې اوبه څښو. بس دا دوه شیان کور کې لري. سبحان الله، داسې فقر و مسکنت. نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې راوړه دا دواړه راوړه. نو دې سړي د دواړه نبي علیه السلام ته راوړل. نبی علیه السلام دا دواړه په لاس کې ونیول، دا دواړه شیان، او وایي چې څوک به واخلي دا دواړه شیان، څوک به یې واخلي. نو یو سړي وي چې زه به یې واخلم په 1000 روپۍ، دا دواړه شیان به زه په 1000 روپۍ واخلم، په د سپینو زرو په درهم 1000 روپۍ. نو رسول الله السلام وفرمیل چې څوک به زیات کړي په دې 1 روپۍ، یعنی څوک شته چې په دغه 1 روپۍ باندې، په دې 1 درهم باندې څه زیاتوالی وکړي چې په زیاتو یې واخلي.
دا आवाज 2 کرات یا 3 کرات وکړي. نو یو بل سړی وي چې زه اخلم دا دواړه شیان په 2 درهمه د سپینو زرو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورکړل دا شړی او دا جام د لرګي دې سړي ته. بیا واخیستلو نبی علیه الصلاة والسلام دا 2 روپۍ د دغې اخیستونکي نه نو ورې کړلې انصاري ته، هغه مالک ته یې ورکړې. بیا ورته ووایي چې اشتري بهما، واخله په دې دواړو سره، واخله په دې دواړو سره. بیا ورته ووایي چې واخله په دغې 1 درهم، د 1 درهم باندې واخله خوراک د کور دپاره او واچوه په خپل کور کې خپل اهل ته، او واخله په دې بل درهم هغه دا تبرګی فأتیني به، هغه تبر ما ته راوړه، هغه د وسپنې چې خلک پې خاشاک ماتوي، هغه ما ته راوړه. نو راوړلو دې انصاري دا تبر نبی علیه السلام ته، نو واچولو او جوړ کړو رسول علیه الصلاة والسلام لرګی په دغې تبر کې په خپل لاس سبحان الله، دغې تواضع ته وایي. نبی علیه الصلاة والسلام په خپل لاس باندې لاس ته یې جوړ کړي او په دې تبر کې ورته بند کړي او دې تبر کې ورته واچو. بیا نبی علیه السلام وفرمیل چې لاړ شه خاشاک راوړه د غر نه او خرڅوی په بازار کې، او دې نه ګورم 15 ورځې. نو دې سړي دا کار وکړي د انصاري، 15 ورځې د هغه نه به خاشاک راوړل او د مدینې په بازار کې به خرڅول. نو بیا راغلو 15 ورځې پس د انصاري حاصلې کړي وي 10 درهمو د سپینو زرو، د سپینو زرو 10 درهمه روپۍ ګټلې وي. نو واخیستلو د انصاري اخیستلې او د انصاري په دې 100 روپۍ باندې جامې، مطلب د لاندې د بستاره هم پې اخیستې وه، ځان دپاره هم پې جامې اخیستې وي، او په 100 روپۍ باندې خوراک اخیستی و د کور دپاره. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې دغه کار چې ته په خپل لاس باندې کار وکړي، مشقت وکړي او د ځان دپاره بی احسانه بی منته رزق پیدا کړي، دا تا دپاره غوره دی، بهتر دی له دې نه چې راشي دا سوال کول تور ټکی ستا په مخ کې د قیامت په ورځ. سبحانک اللهم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.